چې د خدای په ذات مې قسمي چې الله تعالی صرف زما او ستا بهانه غواړي. نن الله تعالی ما او تا ته منتظر دی چې بنده به څنګه صلح وکړي. نن ظالم بنده دی او الله ته نه متوجه کېږي. بالول دانا یو ملنګ دی پر یو لار را روان دی. یو ورځ د هارون رشید بادشاه په زمانه کې دی. یو ورځ چې رالی بازار بند دی، بادشاه را روان دی. بادشاه دستي خادمانو واستول تاسو ورسئ بازار چا بند کړی دی؟ لار ولې بنده دی؟ چې کله ورغلو خلک ورته وایي بالول دانا په لار کې ناست دی، خلک ورباندې راټول دي نو ځکه لار بنده ده. بالول دانا یو لیونی د خدای. بادشاه ورته وایي بالول دانا ته به یو سړی ور واستوئ چې بالول دانا څه دپاره ناست دی؟ بادشاه چې هغه سړی چې ورغلی بالول دانا سهار څه پوښتنه کوي، بالول دانا جواب نه ورکوي. اخر بادشاه په خپله پسې راغلی. چې راغلی باره ورته وایي بالول السلام علیکم. هغه ورته وایي وعلیکم السلام. ورته وایي بالوله څه کوې چې دلته ناست یې په دې بازار کې لار دې بنده کړې؟ ورته وایي بادشاه سلامت صلح کوم، جوړه کوم. وایي د چا او چا په مابین کې کوې؟ ورته وایي د الله او د مخلوق په مابین کې کوم. مخلوق الله ځله ناراضه دي، د الله او د مخلوق صلح کوم. ورته وایي څوک یې مني څوک یې نه مني. ورته وایي زما په الله قسم الله پر دې اسمان باندې په انتظار دی چې څوک به زما سره صلح کوي. لیکن مخلوق ظالم الله ته نه متوجه کېږي. مخلوق د الله سره صلح نه کوي. الله صرف صلح ته یو بانه لټوي چې د بنده سره زه څنګه صلح وکړم. لیکن مخلوق دې ته انتظار نه دی چې کله مخلوق دې ته تیار نه دی چې کله در دې ځای تیر سو. یو څو ورځې بعد بادشاه را روان دی، د ادرې و څنګ ته بالول دانا بیا ناست. بادشاه ورته ودرېد، ورته یې بالوله څه کوې؟ ورته یې صلح کوم. ته د چا او چا په مابین کې کوې؟ برای ادرې ته لاسو نیول د دي او د رب په مابین کې کوم. ورته یې څوک یې مني څوک یې نه مني. ورته یې زما په الله قسم دا مخلوق په وینو ورته ژاړي، لیکن هغه یوه ذره په نظر لا نه ورته ګوري. نو خلکو اوس موقع د صلح ده. خبره لږ په دماغ کې سنجیده واخلئ. خبره داسې مه کوئ چې پر یو غوږ به راځي پر بل به وځي. دا ګمان مه کوئ چې دا آخرتونه او دا قبرونه د بل چا دي. نه معلوم چې دغه روژه بله زما او ستا په نصیب یې او که نه تاسو پر دې خپل معاشره باندې نظر وکړئ. څومره انسانان زما او ستا په قریبانو کې، څومره انسانان در ما او تا دولتمند، در ما او تا ځوانان، در ما او تا ښایسته مخلوق. تاسو ورسئ په روژ کال په روژه کې ونن غریبان په خاورو کې پراته دي چې هغې نن د یوې سبحان الله د ویلو توفیق نه لري. خبره ته لږ نظر سنجیده کړئ. دغه مازدیګرونه دا د الله سره د صلح مازدیګرونه دي. دا هغه مازدیګرونه دي چې الله تعالی په معمولي بهانه د سړي پر ټوله زندگی قلم ورکشي. دا هغه مازدیګرونه دي چې الله تعالی د بنده د صلح انتظار لري چې بنده به کله زما طرف ته صرف عذر پیش کړي چې زه د هغې پر زندگی باندې. نو ځکه دا مازدیګرونه سنجیده اخیستل او د دې مازدیګرونو خیال کول دا درانه مازدیګرونه دي. د نیکبخته خلکو په نصیب کېږي او دې مازدیګرو کې د خپل رب طرف ته متوجه کېدل. د خپل رب سره بس دی ډېره وسوله. زندگی بې باوره ده. اوس هم الله تعالی ډېر چانس ډېره موقع راکړه، ډېره وسوله، ډېره تېره سوله. نوره پر ځان مه تېروئ، نوره انتظار مه کوئ. په دې غفلت کې مه کېږئ چې سبا او بل سبا ته یې مه کوئ چې سبا به سي، بل سبا به سي، بل سبا به سي. که عزراییل علیه السلام راورسېدی، قرآن دا وایي فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون. بیا نه د وصیت مو قدر کوي، نه د کور ته د راتلو مو قدر کوي. که په کور کې دننه یې نه د باندې د وتو مو قدر کوي. که ولاړې د ناستې موقع بیا نسته، که ناستې بیا د ولاړې موقع نسته. هغه حد ته یې مه رسوئ. په دنیا کې صلح وکړئ، د خپل رب سره جوړ وکړئ او د الله تعالی په حضور کې د جنت نعمتونه ځان له وګټئ. نن د روژه مات د جنت او د دنیا عجیبه فرق دی. زه دا یوه خبره آخري کوم. دغه دنیا کې چې کوم نعمتونه ما او تا په روژه مات باندې خورو، دا صرف یو نوم د نعمت دی، ورنه د جنت د نعمتو په مقابل کې دا هیڅ نه دي. تاسو ګورئ په دنیا کې یو نعمت دی. زه په روژه مات باندې وږی یم او چې کله ما ته بهترینه نفقه پرته وي نو زه به یوه ګوله وکړم، په هغه کې به ډېر لذت خوند وي. دویمه ګوله به وکړم، په هغه کې بیا یې څه خوند وي. په دریمه کې، په څلورمه او پنځمه کې وار په واره خوند کمیږي چې لسمې ګولې ته ورسېدم د دې څه وروسته چې څوک په خوله راچخي برباقي وه. هغه حد د دې اندازه پرس
بس د دنیا خوند دغه قدر دی. لیکن که چیرې تاسو د خپل رب سره صلح په روژمات باندې وکړئ، د دې نعمت په مقابل کې چې الله د جنت نعمت درکړي هغه حقیقي نعمت دی. دا صرف د هغې هغه دویم، دا صرف هغه د هغې کافي ده. هلته دا رقم دی چې پر کومه نفقه باندې تکشیر دی چې په اوله ګوله کې څومره خوند دی، په زرمه کې مغومره خوند دی، په لکمه کې مغومره خوند دی. که 1 کروڑ ګولې خورې، د کروړمې ګولې چې څومره خوند دی د غومره خوند دی لکه د اولې ګولې. حقیقي نعمتونه هلته دي، حقیقي زندگی هلته ده. دغه اوس ما ورته بیده خوب وینو، د دې خوب بس هلته راکښېنو چې په دې قبر کې مې کښېږدي، بیا به درک ولګېږي چې دنیا د چا وه، وطن د چا و، ماجد د چا و، بچان د چا و، زندگی د چا و. ځکه د دې نعمتو په دې مال و دولت په دې زندگی سړی نه دوکه کېږي. د دې په مقابل کې د آخرت د نعمتو فکر وکړي، د آخرت د بازارو فکر وکړي، د آخرت د دربارو فکر وکړي او د جنت د نعمتو دپاره تیاری ونیسي. او په دې وخت کې الله تعالی په ډېر اسانه سړی معافوي، د الله تعالی څخه په دې باندې معافي وغواړي. او ما درته ویل دا د روژه مات وخت دی او دا د دعا د قبلېدو وخت دی او نن د جمعې مبارکه ورځ ده او دغه ساعاتو کې الله تعالی د بنده اواز ضرور اوري. نو یو دعا به وکړو، الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژه قبوله کړي، الله تعالی دې زموږ او ستاسو عبادت قبول کړي، الله دې زموږ او ستاسو تراویح قبول کړي. چې کومې دعاګانې کوو الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول کړي.